آخرت کې کامیاب مرګ نه مخکې هم خوشاله مرګ نه پس هم خوشاله څوک څلور قسمه خلک د دین عالم د دین متعلم او عالم متعلم سره محبت کوونکی مسلمان او د عالم خبره ته غوږ خودونکی مسلمان نو عالم او متعلم سره محبت کوونکی او د عالم او متعلم خبره ته غوږ خودونکی چې محبت وي دغه محبت تاسو راوستي او دلته کېنول دا څه ده کنه ټول وایي الحمدلله رب العالمین الله زموږ د علماو سره د علماو مهنت سره دا محبت نورم سیوا کې الله په دې محبت او په دې مینه باندې موږ ته استقامت را نصیب کړي په دې محبت او په دې مینه موږ ته استقامت را نصیب کړي دا علما چې دا خواري کوي او دا مهنت کوي پوهه ستاسو تعاون سره تاسو تعاون سره دا مونږ وایو کنه زموږ علماو دا خبرو کا تاسو هم وایي امامو کا ستاسو تعاون سره د دې خبرې مطلب دا دی چې الله پاک د دې علم د حفاظت او د دې علم د خورولو په لار کې الله تاسو تعاون کولو ولا الله نه تاسو ذریعہ وګرځولې تاسو یې څو ګرځولې ذریعہ وګرځولې تعاون څوک کوي هیڅوک اچا سره ترغه پورې تعاون نشي کولای سو پورې چې د تعاون توفیق الله ورکړي هیڅوک اچا سره ترغه پورې محبت نشي کولای سو پورې چې محبت ورته پزړه کې الله وانه چي دا څه ده نو د وجب نه د الله وساتي د کبر نه د الله وساتي اسنه چې زموږ زړونو کې دا راځي چې ما هم دومره تعاون کړی زم دومره تعاون کوم نه نشم کولای نه دا مهنت کولای شم او نه د مهنت سره تعاون کولای شم سو پورې چې الله توفیق رانه کړي دا علما قوم ته او انسانیت ته هم دا سبق ورکړي بس دا درې ټکي ورته خې درې ټکي یو ټکی د علم دی بل ټکی د عمل دی او بل ټکی د اخلاص دی یو ټکی د څه دی علم بل ټکی دریم اخلاص د درو واړو کلماتو سره د درو واړو ټکو سره دی الله پاک زما د علماءونه او زما د قوم مخامخ چې راته ناسي دا ټول مالا مال کی زمون د دې دیوبند تاسو د دیوبند باره کې نظمونه مو اورېده ټیک شو د دې یو مشر دی او د دیوبند د ټولو بزرګانو د ټولو علماو محدثینو مصنفینو مفسرینو پیرم دی حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمه الله تعالی داغه شاگرد رشید فقیه النفس مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله چې کله د مهاجر مکی رحمه الله سره ناستا پاستا محبت شروع شو کنه دا سلسله پیدا شو نو ورسته مهاجر مکی امداد الله رحمه الله تپوس کوي رشید احمد کله چې ستا ما سره ناستا پاستا نو ما سره د محبت نو او بیا الله توفیق درک مجالست او محبت تا نصیب شو ستا د رستنی او مخکینی کیفیت کې فرق محسوسه فرق شته خبره پوه هغه خلق کم خلق چې علماء سره ناسته پاسته کوي او هغه خلق کم خلق چې د علماء سره د محبت په بنیاد ناسته پاسته نه دغه جون کې د زړه کې او د اسمان فرق شته کنيشته ها دا صفه خبرې دي هغه خلق
چې کوم خلکو د علماو سره ناسته پاسته نه وه په تیر شوي ژوند کې، بیا د علماو سره ناسته پاسته محبت په بنیاد باندې شروع شوه، د هغوی ماضي او مستقبل او حال کې د ځمکې او د اسمان فرق. نو امداد الله مهاجر مکی رحمه الله د خپل شاګرد رشید گنگوهی رحمه الله نه تاسو کو کله چې ستا ما سره مجالست نو ناسته پاسته نو د تلمذ او د بیعت شرف درته نو حاصل، ټیک شو. هغه زمانه او د دې وخت څه فرق محسوسه، هغه ورته ویل چې درې فرق محسوس یاد څو فرق، درې فرق. و یو فرق زدا محسوسوم چې ما به مخکې کتاب کته کنه، مطالعه به مې کوله، تفسیر به مې کته، حدیث به مې کته، قرآن به مې کته، ځان به مې پویولو، ما ته به ډېر اشکالات مخې ته راتلل، ډېر اشکالات. اکثرو نصوصو کې، آیاتونو کې، احادیثو کې د تعارض اشکال به ما ته مخې ته راتله. تاسو سره د محبت والا ناستې نه مخکې الله دې زما او ستاسو د ټولو اهل علم سره محبت والا ناسته نصیب کړي. خو چې کله تاسو سره مې ناسته پاسته شروع شوه، ټول اشکالات رفع شو. د مطالعه په وخت کې ما ته څه مسله مخې ته نه راځي، ما ته په نصوصو شرعیو کې، احادیثو کې، روایاتو کې، آیاتونو کې څه تعارض مخې ته نه راځي. دا مسله رفع شوه. چې ښه دویم فرق څه محسوسه؟ دویم فرق دا محسوسومه الله اکبر، چې هغه څیزونه چې زمون په دین کې ناخوښه دي، هغه کارونه، هغه خبرې، هغه عملونه چې مونږ د خپل شریعت منع کوي د هغې نه، یعنی مکروه کارونه، ناپسندیده کارونه او عملونه او خبرې معاملات، هغه شرعا ناپسندیده جون ما ته طبعا ناپسندیده شو. مخکې به ستا د ناستې پاستې نه او ستا د محبت پیدا کېدو نه مخکې به ټیک ده ما ته هغه ګناه ښکارېده، ځکه چې شریعت یې ګناه ګڼي. پاتې شو نفس، زما نفس ورته ګناه نه ویله، زما د نفس په نظر کې هغه مکروه نو، ناپسندیده نو. ستا د مجالست نه پس، ستا د محبت نه پس، ستا د تلمذ او بیعت نه پس الحمدلله د شریعت څومره ناپسندیده کارونه دي او خبرې دي، هغه داسې ناپسندیده ما ته ښکاري چې زما طبیعت هم نه خوښوي. چې شرع یې نه خوښوي که نه، نو زما طبع هم نه خوښوي. رښتیا وایي دا ښه فرق دی که نه. الله دې زمونږ مزاجونه هم داسې کړي، پوه شئ، چې کوم شی شریعت نه خوښوي چې هغه زما نفس هم نه خوښوي او زما مزاج هم نه خوښوي. ٹھیک شو. دریم فرق دا دی، دریم فرق چې که زما څوک صفت کوي او که زما څوک بد وایي، دا زما صفت او زما بد زما په نظر کې یو برابر. زما مدح او تعریف او زما زم او هجوه او بد ویل، دا څه دي زما په نظر کې؟ داسې نه ده چې څوک مې تعریف وکړي نو ما نه ځان روک شي چې زه خو لوی مولا یم او زه خو رسېدلی یم او لوی پیر یم او بس مفسر هم زه یم، محدث هم زه یم، شیخ هم زه یم، مفتی هم زه یم، قاضي هم زه یم، هر څه زه یم. ځان نه روک شي د وجب شکار شم او که څوک مې بد ووایي نو ډېر خفه شم چې هو زه دومره لوی مولا یم، زه راپسې بد ووایي، د مې سپکه ووایي، په دې مې هم څه پروا نشته. دا
مسله درته کوم دا بیماری مونږ کې شته مولا کې هم شته ودی کې هم شته که نه که نشته خو د دې بیمارۍ علاج درته ښیم وښیم خپل ځان درته یادوم زما چا صفت وکړو څه وکړو د خوبۍ ذکر وکړو د خوبۍ ذکر وکړو د کمالاتو ذکر یې وکړو دا چل کوي دا چل کوي دا چل کوي دی کړي دي دی کړي دي دی ویلي دي ټیک شو نو زه به د خپل ځان ته وګورم د خپل ګریوان کې به وګورم چې دا خوبۍ راکې شته دا کمالات راکې شته او دا زما خوبۍ دي او زما کمالات دي که دا د الله توفیق سره دي ټیک شو نو چې که دا خوبۍ راکې وي که نه دا خوبۍ راکې وي نو زه به زړه زړه کې الحمدلله رب العالمین وایم نو چې الحمدلله رب العالمین مې په خپلو خوبو په خپلو کمالاتو ووایي که نه د کبر او عجب نه به مې الله بچ کړي ځکه دا ما خپل کمال ونه ګڼلو دا مې د الله فضل وګڼلو په خپل ځان باندې زما په خبره پوه شئ او که الحمدلله رب العالمین مې زړه زړه کې ونه وایي که نه نو د عجب او کبر شکار بشم چې میں بھی کچھ ہوں میں بھی کچھ ہوں او که چا زما بد ووایي مخامخ یې راته ووایي یا په شیشه ووایي ما ته بیا خبره راورسېده کله کله داسې هم کېږي الحمدلله د علماو ته الله یو مقام ورکړی دی مخامخ ورته څوک بد نه وایي خو بعضې خلک په شیشه لګیا وي ټیک شو نو که په شیشه ووایي که نه او ما ته څوک خبره راورسېږي نو دا خبرې خو ګوره ما خپل ځان ته منسوب کړي چې ما ته داسې وایي ما پسې داسې وایي خو دا داسې تاسو فرض کوي لکه چې تاسو ته مې ووایي چې تاسو هم داسې به کوئ لکه اجازه چې څه کوم ما له څه پکار دي ما ته یو سړی راغی وایي چې یاره په فلاني مجلس کې ستا نوم چا واخیستو د فلاني په ځای کې فلاني مجلس کې ستا نوم چا واخیستو چې ستا نوم چا واخیستو که نه په یو سړي ډېر بد ولګېد داسې ووایي داسې ووایي داسې ووایي چې د ځان نه څه جوړ کړي دي د ځان ته څه ووایي دا فلانی دی دا ټینګړی دی ټیک شو نو اوس زما کمزوری ما ته ووایي چې دی ووایي دی ووایي دی ووایي ټیک شو نو زه به څه کوم اول خو زما فرض دا دی چې د مسلمان رور په حیثیت د دې چغلخور اصلاح وکړم زما مسلمان رور دی که نه اوی زما خپل ځان عقیدتمن ګڼي او دا خپله خیرخواهي ګڼي خو پوه نه دی غریب دا خپله خیرخواهي ګڼي چې په دې خبره به دی مانه خوشحاله شو زه به دته نور هم ډېر ګران شم او بیا به مې په دعاګانو کې یادوي چې دا خبره ورته وکړم خو غریب پوه نه دی نو اول ماله پکار وي چې د دې اصلاح وکړم نو چې اصلاح کوم که نه نو څنګه به کوم غوسه کېږم به ورته نه وبخاندم ورته ورته به ووایم چې اشنا ډېر کلک سترګې صحیح ډېر کلک سترګې ګوره د هغه سړي په سترګو کې حیا وه ما ته دا خبرې مخامخ نه شو کولی د نر بچیه تا راته مخامخ وکړي رښتیا وایه که ده کې سړیتوب وي بیا به دا کار وکړي که سړیتوب پکې دا شیطانۍ والا خبرې او دا چغلي چې ورته وایي او د دو مسلمانانو په زړونو کې نفرت پیدا کولو دپاره دا کردار به بیا دی کله ادا کړي والله که مرګه پورې هم دا خبره چې یادوي که نه یو دی چې هیر شي دل پاګلي او دا خبره هیره که نو بیا به د خلکو په منځ کې شیطانۍ کوي او چې دا خبره یادوي چې زه ورته ووایم چې یاره ملګري ډېر کلک سترګې نه ګوره هغه سړي په سترګو کې حیا وه ما ته مخامخ دا خبره ونه کړه او د الله بنده ته راغی هغه ټولې خبرې دې ما ته مخامخ وکړي زه به زما څه حال زه د هغه اصلاح وشو ما ورته خبره وکړه اصلاح کېږي او که نه کېږي الله دې پرې رحم وکړي زما څه حال زه به څه کوم زه به خپل ګریوان کې وګورم چې دا کومې خبرې زما په شیشه زما متعلق زما مسلمان رور کړي دي دلته ټول مسلمانان اوسېږو ښه څوک اوسېږو
یهودیان عیسایان هندوان سکان نشته ټول مسلمانان زما مسلمان ورور زما خلاف د کومو کوتاهو کمزورو نشاندهي کړې ده دغه کوتاهي او کمزورۍ زه به وګورم ما ته خپل ځان معلومه دی ما کې شته که نشته که ما کې وي پکار دا ده چې زه هغه ته دعا وکړم څه وکړم دعا ورته وکړم چې الله دې در سره خو کړي الله بنده زما شاګردانو زما د کمزورو نشاندهي ونه کړه زما مقتدیانو د کمزورو نشاندهي ونه کړه زما خپلوانو د کمزورو نشاندهي ونه کړه ټیک شو زما دوستانو د کمزورو نشاندهي ونه کړه مخالفه الله دې در سره خو کړي چې زما دا کمزورۍ ده ما ته په ګوته کړي او د دغه کمزورۍ لرې کولو دپاره کوشش وکړم ټیک شو او که دغه کمزورۍ راکې نه الحمدلله رب العالمین ویم او هغه دپاره دعا الله دې سره خو کې لوی دروغ دې را باندې جوړ کړي دي لوی دروغ دې جوړ کړي دي چې خیرات نه مني زه خو خیرات منم ولیان نه مني زه خو ولیان منم زیارتونه نه مني زه زیارتونه منم سقاط نه مني زه خو سقاط منم دعا نه مني زه خو دعا منم الله دې سره خو کی او الله دې درته هدایت وکي الله دې در باندې رحم وکي دا کمزوري خو ما کې نشته دا څه وکړو کنه ان شاء الله نو په دې طریقه باندې با دا مدح او ذم ما ته برابرۍ نه به د چا په صفت خوشحالیږم او نه به د چا په بدو وینا باندې خفه کېږم رشید احمد گنگوهی رحمه الله وفرمایل چې ستاسو د صحبت د راتلو نه پس دا درې فرقه ماته یاد به درته ان شاء الله نو مهاجر مکی رحمه الله وفرمایل الحمدلله رشید احمد الحمدلله الله علم کم کمال درکو عمل کم کمال درکو اخلاص کم کمال درکو سکی دا علماء بس دا درې ټکي دي دا تاسو ته رسي ګنټه تقریر وکړو که نیمه ګنټه تقریر وشو که ډېر وخت هم کېنولی او که لږ وخت کې هم کېنولی او که جمعه کې مې ایثار کوي او که اختر کې مې ایثار کوي او که په ادیره کې هم راګیر کوي چېرته بل ځای خو تاسو نه شو راګیرولی که راګیرېږئ تاسو زموږ لاس ته ځان راکوئ موږ سره کښېنئ او یا هم په جمعه کې ایثار کړي یا هم په اختر کې ایثار کړي او یا هم په ادیره کې ایثار کړي درته وایه لکه هغې داسې روان دی او دی ورته وایي د اوزګار دی خوا راشئ او هغې داسې رواني مخه یې کړي ټیک شو او یا هم په دې مدرسو کې ایثارو صرف دا درې ټکي درته ښایو علم عمل اخلاص علماو ته او تاسو ته د الله په دې کې ترقي نصیب کړي او په دې محنت کې د الله ترقي وایي ستا د علم کمال ما سره د صحبت نه پس دا نصیب شو چې هغه اشکالات او تعارض به چې ستا مخې ته راتله هغه رفع شو ستا د عمل کمال او ترقي تا ته دا نصیب شوه عملي ترقي دغه علمي ترقي وه او دا عملي ترقي چې هغه مکروهات شرعیه ستا دپاره مکروهات طبیعیه وګرځېدو د شریعت ناخوښه معاملات خبرې او کارونه هغه داسې تا ته ناخوښه شو چې ستا طبیعت هم ناخوښه شو دا د عمل ترقي ده الله دې ما ته هم نصیب کړو تاسو ته صحیح شو او د اخلاص ترقي الحمدلله و اخلاص کې الله دومره کمال درکړه او داسې ترقي درته نصیب کړه په اخلاص کې داسې ترقي چې ستا مدح او ستا ذم ستا د دوست په خوله او ستا د مخالف په خوله تا ته یو برابر شو دا د اخلاص ثمره ده الله دې په دې درېو واړو ټکو باندې علم کې عمل کې اخلاص کې ما ته زما د علماو ورونو ته او بیا تاسو ته ستاسو د دې لوی محبت په وجه ترقي نصیب کړي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت بچو دغه را سره وایي